وی باب دی په بیان د دې مسله کې چې د جنابت په حالات کې یو انسان بهر ته موتی شي، په بازار وغیره کې هم ګرځېدی شي. دا به ډېره غټه مسله ده. هلته دا مشهوره ده زموږ په ملکونو کې او زموږ د خلکو په منځ کې چې جنوب انسان وی چې قدم علي نو د دې نه څو شیطانان پیدا کېږي. داسې خبره هم کوي او تاسو ته معلومې دي، بعضو ته معلوم وي انسان داسې ناخبره کړي لکه چې ما ته نه دي پته. دا ځمکه وایي چې زه یې راکاږم او اسمان وایي چې زه یې راکاږم، دا پکې یوه مسله راووته. بله ما چې څنګه اورېدلې هغه دا ده چې دا د جنابت په حالت کې چې یو قدم علي نو د یو قدم نه څو شیطانان پیدا کېږي او خبرې به نه کې، غږ به نه کې. او زمونږ والد صاحب دی الله وبخي، الله یې د هغه په قبر باندې رحمتونو باران راووری، اکثر به ما د هغه نه د پخوانو حالاتو تپوسونه کول چې سړي ته پته وي د خپلو مشرانو او د راتلونکو خلکو منځ کې فرق څه دی او هغه ټیم کې علم څه درجه کې اوس څه درجه کې. نو هغه ماته دا خبره کړې وه، وی زمونږ چې موږ لا په دې مسله پوهه نه ونیو، هلته دا مسله مشهوره وه چې خبرې به هم نه کې. نو اکثر به خلک لامبلو لا د نایي چاپ ته تلو. دا طریقه اوس پورې هم شتي د خلک لامبلو هلته چې خو اوس لږه کمه شوې، هلته به اوبه ګرمې نو تلو به. نو چې کله به څوک سحر ټیم کې روان و او چا به ورته په خیر، هلته خو کلي کې هر سړی بل ته وي په خیر راغلی او څنګه. نو چې په خیر به ورته نو هغه به ورته سر مروړه کړو، نو خلک به پوه شي چې دی لامبلو له روان دی او دی له څه په حالات کې دی، دی له جنابت په حالات کې. نو خبرې دا ویلي چې دې حال کې به خبرې نه کې. غریبانو ته ګناه نشته، هغوی دا اورېدلې ده. ها یو دا مسله پکې بیانېږي، وایي چې یو سړی دی د سحر راپاڅېدو او په ده غسل لازم شوی دی. نو غوره طریقه دا ده او که دی کولی شي نو دقه کټ کې دی د کټ په دې غاړه په دقه ځي کې دې غسل وکړي. ها یو مسله پکې دا بیانېږي چې اوس یو سړی جومات کې پروت دی او اوده شو او په ده باندې غسل لازم شو، نو د ده د جومات نه د وتو طریقه څه ده؟ د دین دا مسلې اکثر موږ ځان ته هسې ګرانې کړي دي. د ده د جومات نه وتو طریقه څه؟ وایي دوه طریقې دي. یوه کپړه ورته لاندې خوره که په کپړه له پاسه به ځي. ښه نو دې کپړې لاندې څه شی دی؟ کپړې لاندې څه دي؟ ځمکه نه ده؟ ده خو بیا هم قدم واغست. او دویمه طریقه دا دی چې ملګري په شا کې وویسي. دا یو سړی شرمول دي، دا یو سړی شرمول. لکه اوس یو سړی راپاڅېدو او د جنابت په حالت کې ښه ښکلی غلی ورشه ولا هم پروځه، نو دلته اوس ته ګوره خبرونه بني صفا پته ولګېدې چې دې سړي چې دی خولې ته ټاله اچولي ده نو دی د جنابت په حالاتو کې دی. ښه دویم په جومات کې ورته قالین کپړه خوره شوې ده، اوس یې چل دی، ملګرو په شا کړی دی، اوس یې چل دی، د کټ په خوا کې چې لامبي اوس یې چل دی. نو دا مسلې یعنې خفه کېږي دي نه هغه مولیان کوم که زما د بیان اوري هغوی دا مسلې بیان کړي، خو دا بې دلیله مسلې دي. یعنې دې ځای کې اوس ابو هریره رضی الله عنه کوم ځای ته راوتی دی؟ بهر ته راوتی دی که نه دی؟ پکې لاړ چېرته؟ بازار ته. خبرې د پیغمبر سره وکړي که ونه کړي؟ ویې کړي. نه دې نه دا واضح شو. دا مسله انشاءالله دین هم تفصیلي ښه را روانه ده، اوس خو ټایم په ختمېدو دی چې غوره طریقه دا ده، غوره چې څومره زر غسل کولی شي ویې که. او که چېرته دې لیټ کو پکې بازار ته ووتې یا دې خبرې اترې وکړې یا د چا سره میلاو شوې نو څه ګناه پکې نشته. دلیل دا دی صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی. ګوره که چېرته دا د ناروا کار کړی وی نو ابو هریره ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا وی دا استاذ دی چې ابو هریره ته چې د جنابت په حالات کې وي ته د کور نه راوتې ولې؟ تا څه کول؟ ته د مدینې په کوڅو کې ګرځېدې. بیا به ورته تفصیل بیان کړی وی چې دا کار ناروا دی او دا کار روا دی، حدیث ورته څه ونیږي او په دې نور هم دلایل روان دي انشاءالله.